زما یو کشر زوی دی بیګا ما ته وایي چې ما ته یو سړي سوال را باندې کړی دی خو ما ته وایي چې پلار ته به زما نوم نه اخلي چې یو سړی خدایم نه مني رسولم نه مني قرآنم نه مني دینم نه مني مذهبم نه مني هیڅ نه مني اب په څه قایل کې نو ما ورته وایي چې هغه ته وایي چې ما سره خپله خبرې وکړي نو سته ماشوم هلکې که زه تا ته وایم نو ته پې هغه پوهولی نه شي سهار مې سړی ولیدو زه پوه یم چې دا کم سړی ما وی چې هلکه بېګا تا زما زوی ته څه سوال جواب کړی وی نه نه جي ما څنګه دې نه و کړی ټیک به اوس هغه سوال کوې چې زه تاله جواب درکړم وی جي هسې بایدیوی غوندې بایدیوی غوندې ما تړه کې دا سوچ راغی نو چې مال مولانا صاحب نه زه شرمېږم او تپوس دې وکړم که یو سړی خدایم نه مني دام نه مني دام مال خویندې د څو دي ویلې دوه او مال مور د میندې د څو دي ویل یوه مال واده دې کله دی ویل یو میاشت یوه نیمه پس دی مال چا سره دی ویل تاسو ته پته نه ده پلاني سړي لور ما کړې نو مال د هغه لور او ستا خویندو کې څه فرق شته ویلې نه هغه هم جینه کوي دي او دا هم جینه کوي نو مال د خپلې خور سره دې ولې نکاح نه کولو یا د خپلې مور سره دې ولې د شپې نه سملاستي چې تا هغه پردي کور جینۍ به کور ته راولي خو لنډ کار وکړه داسې شو ویل جي دا خو ناجایز دي مال دا ناجایز ټکی چا ویلی دی ویل دا خدای ویلی دی مال اوس دې خدای ومنل بس غوږونه یې ونیو پوزه یې په دې ځمکه راښکه 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 چې مال چې جوړ سرمنې ته یې وړه ویل بس چې معافي غواړم آسان کار دی ستا په دې دماغو کې دا چا چولی دي چې پردی ښځه کور ته راوله او خپلې خور سره نکاح مه کوه دا چا چولی دي وی چې دا خدای چولی ما دغې ته خدای وایي دا خدای چې ته وینې نه نو خدای دغې ته وایي چې دا چا ستا په دماغ کې اچولی دي چې دا ستا خور ده او دې سره چې دی ناجایز تعلق دا جایز نه دی دغې ته خدای وایي داسې روان شو بیا را واپس شو ویل یو بل عرض کولی شي مال وایه زم یرېږه مه مانه زه څه بلا خو نه یم ویلې چې هر کله خدای دومره لوی عظیم ذات دی او دومره د خوند او د شان ذات دی نو په کارو چې د دنیا کې مونږ خو لیدلی وی لږ دا مسانه خبره دا تا چې د چا لور کړې دا څوک ده وی دا مې د ماما لور ده مال ته ورکړه ځې راځې ویل کله کله ورځم ماله جینۍ ویني وی نه چې ما وګوري پټه شي چا سره چې پیدل شوي که نه نو هغه جینۍ په داسې غم اورېدلي چې خاندې او که جاړې څه په لوی قهر اخته وي پیدل شوي جینۍ چې نه هغه د سخر نم پټېږي خواښې نم پټېږي چا نه چې پیدل که ملک سره هغه نم پټېږي مال په دې مې پوه کړه چې د ماما لور دې د سکا وړاندې در نه نه پټېده دا اوس در نه ولې پټېږي په دې راز پوه ویل والله که پې پوه مال دې کې راز دا دی چې چا سره دې مینه شي او هغه څومره نه وینې نو محبت به دې زیاتېږي ورسره دومره خو به چېرته څه لیدلي را لیدلي ماما څه خو به م لیدلي عاشق وی وعده وصل چو شود نزدیک وعده وصل چو شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد محبوب سره د ملاقات وعده چې نزدیکیږي نو د عشق اور نور